الرحمن الرحیم په خوب کې زنا کول بدکاری کول د دې تعبیر څه دی په دې حواله سره کافی سوالات راغلي جمع شوي دي ما سره نن په دې باندې خبره کوم کچري یو کس چاهي نارینه زنانه هغه په خوب کې بدکاری یعنی زنا وغیرہ کې د دې بیا مختلف صورتونه کې دي یعنی په خپلو کې یا بل څوک کې یا د هغې نه بعد د شرمندګي محسوس شي یا د هغې نه علاوه انکار وکړي نو مختلف صورتونه دي مختلف صورتونو مختلف حالاتونو په وجه باندې د دې تعبیرات بیا مختلف وي نو راځو ټول اولنی تعبیر طرف ته په خوب کې پخپلا زنا کول یعنی بدکاری کول پخپلا دا د ګناه علامت ته په امانت کې خیانت علامت ته اور د حرامکاری علامت یعنی په حرامکاری کې د مبتلا کېدو علامت ته لہذا داسې انسان لپاره کار د چې هغه فل فور توبه استغفار وکړي او کسنه پس ګناه کې هغه مبتلا وي په کاردار چې هغه ګناه دی بری دی پاغي باندې توبه استغفار وکړي او رجوع ال الله دی او صدقه او خیرات دی دغه شانتي نمبر 2 په خوب کې د یو مشهور انسان سره بدکاری کول زنا کول دا د دې علامت چې دا غي کس نه بده ناجایز فائدو چتي یا دغه شانتي د بد اعتمادي علامت ته یا دغه شانتي د غلط نیت علامت ته چې د دې انسان نیت دغه انسان طرف ته غلط ده نو دا د دې تعبیرات دي نمبر 3 په خوب کې د یو ناشنا کس سره بدکاری کول زنا کول دا د فتنې د اسمایش او په غلط لار باندې د دوه علامت ته یعنی په حرام کاری کې د مبتلا کېدو علامت ته دغه شانتي سلورم نمبر په خوب کې یو شادي شوده یعنی واده شوی چاهي زنانه یا نارینه هغه چې په خوب کې بدکاریو کې زناو کې نو دا د عهد شکنی وعده خلافی علامت ته او دغه شانتي په امانت کې د خیانت علامت ته دغه شانتي پنځم نمبر په خوب کې په زبردستی باندې یو کس چې کوم دی وګوري په خپل یا په زبردستی دغه سره زنا کیږي یا دغه شانتي یو بل کس چې هغه په زبردستی باندې هغه زنا کوي نو دا د ظلم علامت ته دباو علامت ته د مجبوري علامت ته یعنی هغه په خپل خوشاله باندې کې په زبردستی باندې هغه سره هغه غلط عمل کیږي یا د سرم چې کوم دی په زبردستی باندې دنا دا غلط په دې غلط کاری کې په دې حرام کاری کې د مبتلا کې په زبردستی باندې نو دا د دل پارم دی که د بل چاله پاري بل څوک ویني دا د دوړو د پاره چې کوم دی د ظلم یا دغه شانتي د دباو او د مجبوري علامت ته دغه شانتي شپږم نمبر په خوب کې د بدکارۍ نه زنا نه بعد شرمندگی محسوس کول دا د توبې علامت ته د اصلاح علامت ته اور الله رب العزت طرف ته د رجوع علامت ته دا شانتي وم نمبر په خوب کې بار بار زنا کول په خوب کې یو کس بار بار زنا کوي دا د نفس د غلبي علامت ته یعنی د نفس مغلوب شوی دی د ګناهونو نه او دغه شانتي په ګناهونو کې په حرامکارو کې په حرامکاري کې د مبتلا کېدو علامت ته یعنی د ژوندۍ چې کوم د نفس چې کوم دی هغه مغلوب شوی دی د شیطان نه او د په حرامکاري کې د نفس مکمل ډوب شوی دی نو په کار دادا چې انسان بار بار په خوب کې زنا کوي نو دا د دې علامت ته چې د مکمل په ګناهونو کې ډوب شوی دی په حرامکارو کې ډوب شوی دی په کار دادا چې داسې انسان دی توبه استغفار وکړي او رجوع ال الله کی که بس نه سره ګناهګاری کې یا د حرامکاري کې د مبتلا وي دا غینه فی الفور توبه کې ځکه چې دا تنبیه د دې انسان لپاره دا خوب چې ګل انساني دته تنبیه کیږي د الله رب عزت طرفنا په کار دار چې داس انسان توبه استغفار وکي او رجوع ال الله وکي اتم نمبر په خوب کې د زنا نه انکار کول یو کس ته هغه په خوب کې د زنا نه انکار وکي سو دعوت ورکړي د انکار وکي نو دا د تقوی علامت ته د مضبوط ایمان علامت ته او د ګناهونو نه د حفاظت علامت ته دا شانتي نخم نمبر په خوب کې بل څوک لید چې هغه زنا کوي په خپل نه کې بل کس ویني چې هغه زنا کوي نو دا د فتنې علامت ته د بدنامي علامت ته او دغه شانتي د راز فاش کېدو علامت ته د راز کولاویدو علامت ته نو دا ټوټل نه تعبیرات تاسو مخې د ما بیان کړو او دا خوبونه چې کوم دي دا غوړه تنبیه دا انسان ته تنبیه کی د داسې نه په د باندې د حکم ولګي یعنی په حقیقت کې زنا نه دی کړي بلکې د دې خوب په ذریعہ باندې الله حفظ ته تنبیه ورکي اکثر چې کوم خوبونه د تاسو مخې د ما بیان کړو دوه خوبونه به کې خم دي اوس مثال طور پر د زنا نه بعد شرمندگی محسوس کول دا د دې علامت ته چې توبه اصلاح او رجوع ال الله علامت ته دا شانتي انکار کول دا د تقوی علامت ته د مضبوط ایمان علامت ته او د ګناهونو د حفاظت علامت ته لیکن اکثریت دا سری چې په خوب کې زنا کول یا زنا لید دا چې کوم دې تعبیرات خطرناک دي نقصان ده دي نو په کار د لہذا دا سي انسان ته الله حضرت تنبیه ورکي کچري تب سو ګناهونو کې مبتلا وي په حرامکاري کې مبتلا وي د هغې نه توبه استغفار وکړه خپل ژوندۍ چې کوم دغه پاک دامن کړه نو د دې خوب په ذریعہ باندې انسان الله رب عزت سکی د انسان ته تنبیه ورکي نو د دې په ذریعہ باندې الله رب عزت دا انسان رايخي کچري دا انسان په ګناه کې مبتلا وي ضروري نه چې صرف زنا کوي
مختلف نور ګناهونه کې دي چې د پاغي کې مبتلا وي، حرامکاری کې مبتلا وي، بدکاری کې مبتلا وي، یا دغه شانتي په امانت کې خیانت کې یا نور داسې یو ګناوي چې هغه په اسلام کې راځي او حرام دي پاغي کې مبتلا وي، نو د هغې نه الله جل ته تنبیه ورکړي چې ته د دې عمل نه توبه وکړه، رجوع الی الله وکړه. په کار دار چې یو انسان داسې خوب ویني نو هغه فل فور ټول ګناهونه پرېږدي، خپل ژوندګي چې کوم دغه پاک دمنه ژوندګي کې او د تقوی والی ژوندګي اختیار کړي. الله حضرت موږ تاسو را د هر قسم لا د ګناهونو نه د بدکاریانو نه زموږ ټولو حفاظت کی اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.